د خلکو هوساینې، ښاري ښکلا او پرمختګ په موخه د خوست ښاروالۍ یو بل ګام. خوست ښاروالۍ د 1404 هجري شمسي کال د پراختیايي پروژو له جملې څخه د یوې نوې پروژې د چارو پیل پرانیستي مراسم ترسره کړل. د سړک جوړولو یا د پروژه چې د شیخ زاید پانتون خوړ څخه نیولې تر اداري کمپلیکس پورې د 1140 مترو په اوږدوالي او 20 مترو سور سره درلودونکې ده. تر څنګ به یې 1540 مترو په اوږدوالي سره د سړک غاړو لښتیو جوړول هم پکې شامل وي. د نږدې 21 میلیونه افغانیو په لګښت سره به یې چارې د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګه د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې د بودیجه را منظور وسوله تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. ان شاء الله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکوو چې د تاسې په همکاري سره به موږ دا پروژې ان شاء الله شروع کوو، ان شاء الله سر ته به ورسیږي. دغه پروژې د سړک طول چې دی 1140 متره دی، د لښتیو اوږدوالی 1540 متره دی. دواړه طرفونو ته لښتي لري، منځ کې کاربونه لري او همدارنګه د دغه پروژې لپاره په آینده کې د روښنایي پروژه هم په پام کې نیول شوې ده. په همدې اساس باندې د دواړو سړکونو په مابین کې د روښنایي فاونډیشن یا تهداب سر له اوسه په دغه پروژه کې نیول شوي دي، هماریږي ان شاء الله. بل لور خوست میشتې او په دغه لار تیریدونکي کسان د همدغه سړک جوړېدل اړین یادوي او له اړونده چارواکو څخه د مننې ترڅنګ غوښتنې کوي چې د پراختیايي پروژو کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دغه سړک چې د زه په خپله پرڅم د رشکا یا څومره نور کوم موټران پرچی هغه ډیر په ګړه بګړو کې دی. الحمدلله چې نن د دغه پروژې افتتاح وشو. دغه افتتاح ز ډیره اړینه بولم ولسونو ته، مریضانو ته، هغه چاته چې عارضه کوونکي دي ولایت کمپلیکس ته، هغه ته به زر لاسرسی کوي او لاسرسی نه علاوه دلته شفاخانه ده، شفاخانه ته به مریض ډیر په اسانتیا رسیږي. نو دا سړک چې کوم د چې په خوای دا ډیر مهم سړک دی خصوصا موږ د پاره ځکه چې زه روزانه د ولایت ترڅنګ وظیفه مې ده. د لار کچا د موږ ډېرې مشکل سره مخامخ ګردونه دي، لار کچا د موټر خو کېږي نور کارمندانو ته تکلیف وي. د یادولو د خوست ښاروالۍ مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د خلکو لومړنیو اړتیاوو او د ښار په مهمو ځایونو او ناحیو کې به د روان کال پلان شوي 10 پروژې پر وخت او په لوړ کیفیت پلي کړي.